السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې تاسو په ټوله ته روغ جوړ او د عافیت جامې پرتنی ملګرو په نن ویډیو کې تر کده موږ څنګه کولای شو په خپل موبایل کې خفیه پټه ویډیو کو یعنی زمونږ موبایل سکرین به داسې بند وي کنه سکرین بم باندې موږ کولای شو هر چا څخه ویډیو کو مثال په توګه ملګرو ځینې وخت خامخا تاسو پټه ویډیو خلک کولای شي د درکم څنګه کولای شو هغه نفر معلوم کړو هغه څنګه کولای شو بل چا څخه پټه ویډیو کو مثال په توګه ځینې وخت داسې راځي یو چا موبایل سکرین ما داسې بند وي کنه سکرین بند کړی بیا به دا موبایل نیولی داسې به نیولی یا به داسې نیولی یو رقم کار ورباندې کوي خو هغه په ستا څخه ویډیو کوي ستا به سر هم نه ورباندې خلاصېږي نو موږ څنګه کولی شو دا رقم ویډیو په خپل موبایل کې وکړو نو که غواړئ چې دا طریقه زده کړئ نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ که چېرې مو ویډیو خوښ شه ویډیو لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو نو دې څخه ملګرو دې لپاره تاسو یو چا څخه پټه خفیه ویډیو وکړئ نو دې ته یو اپلیکیشن ته ضرورت ده اپلیکیشن نوم ده ویډیو بیکګراوند دا اپلیکیشن ده ملګرو دا یو ښه دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ په خپل موبایل کې بیا کولی شئ هر چا څخه پټه ویډیو خفیه ویډیو ورڅخه وکړئ دې اپلیکیشن لینک تاسو ډسکرپشن کې اچوم دغه ځای نه هم کولی شئ را ډاونلوډ یې کړئ نو کله هم تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو نو موږ به اپلیکیشن اوپن کوي کله مو هم څه اپلیکیشن اوپن کړو ساده طریقه ده ملګرو هېڅ ستونزمنه نه ده هر څوک یې کولی شي دې لپاره تاسو چا څخه پټه خفیه ویډیو کې فقط دغه ځای ووهئ دا ویډیو آپشن چې دا به ووهئ او دا به ورڅخه وځئ نو کله چې وځئ ملګرو ګورئ زه تاسو غواړم موبایل نه وغورځېدم ستاسو په مخ کې ګورم ملګرو موبایل داسې نیسم او داسې راتاوم او دا د ملګرو سکرین یې هم بندوم ښه ګوره داسې ټول شا چاپېره څنګه د راتاوم موبایل صحیح ده ملګرو دا ویډیو به څنګه کوي درته ګورم ملګرو ستا په مخ ټول دا ویډیو څنګه کوم ورباندې کومه اوس د موبایل سکرین کوډ خلاصومه بخښنه غواړم غلط شو ښه نو دا د ملګرو ما سکرین خلاص کړو اوس راځو ملګرو بېرته همغه اپلیکیشن ته دا اپلیکیشن نه خلاصو او دا څنګه کوو بېرته بندوو نو کله مو چې دا بند کړو ملګرو اوس په دا موږ وګورو چې زموږ ویډیو سوې ده که نه دغلته اپشن وهو او دغه ځای باندې کلیک کوو اوس وګورو زه به دې وایس بند کړم ملګرو چې بیا زما نو ورته وګورئ ملګرو هغه هر ځای څخه یې ویډیو کړې ده موږ د موبایل سکرین بند کړی هم خو بیا هم زموږ موبایل ټوله ویډیو کړې ده نو په همدغه طریقه موږ کولی شو هر چا څخه خفیه ویډیو وکړو نو که چېرې تاسو څخه هم چا پټه خفیه ویډیو کوله نو هغوی ته به ملګرو هغوی د خپل موبایل سکرین بندوي بیا موبایل ستاسو مخې ته نیسي یا ستاسو وایس څنګه کوي ریکارډ کوي یا بل شی کوي نو هغه هم په همدې طریقه کوي ستاسو دغه ځای ته ملګرو ډېر پام وي نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي او څه معلومات مو ترلاسه کړي وي که چېرې مو ویډیو خوښه شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ نو تر بیا پورې چې داسې ښه خوندور معلوماتي ویډیو له ټیکنیکل احمد زه یوټیوب چینل تاسو ته اپلوډ کوم په لویه بښونکي خدای مو سپارم هر چېرې چې یاستئ ښاد او اباد اوسېږئ